که زه درته ووایم چې هره ورځ ستا د ژوند نه یو څو ساعتونه غلا کېږي نو باور به وکړې. او حیرانوونکې خبره خو دا ده چې غل یې بل څوک نه بلکې ستا هغه عادتونه دي چې هره ورځ یې ته ترسره کوې. ډېر خلک دا وایي چې زموږ سره وخت نشته، خو حقیقت دا دی چې وخت شته خو یوازې بې ځایه مصرفه کېږي. بې هدفه موبایل سکرول کول، هر څو دقیقې وروسته موبایل کتل او هر یو څو ساعتونه وروسته داسې ویډیوګانې کتل چې نه علم درکوي او نه څه ګټه. همدې عادت ډېر ځوانان د خپلو خوبونو نه لرې ساتلی دي. هر کله چې هم موبایل راخلې نو د ځان نه دا یوه پوښتنه ضرور وکړه: آیا دا زه د کوم هدف دپاره استعمالوم؟ د کوم زده کړې دپاره استعمالوم؟ آیا د دې نه زه کومه ګټه ترلاسه کوم؟ نو که د دې جواب در سره نه وي نو موبایل واپس کېږده، ځکه چې دا ستا قیمتي وخت ضایع کول غواړي. او هغه قیمتي وخت چې ته په موبایل ضایع نه کړې، هره ورځ کم نه کم 30 منټ د هر نوي مهارت یا د هغه کار دپاره وټاکه چې هغه ستا سبا جوړولی شي. او اسلام هم مونږ ته د وخت قدر راښيي. نو دا عمر یو امانت دی زموږ سره، د دې قدر کول پکار دی. او وخت چې تیر شي دوباره نه راګرځي، نو دا وخت د پیسو نه هم قیمتي دی، ځکه چې تیر شوی وخت هیڅ کله نه راګرځي. او پیسې خو بیرته هم پیدا کېږي. هر کله ته پیسې پیدا کولی شي، خو تیر شوی وخت هیڅ کله نشي پیدا کولی. هغه ته هم په مال و دولت سره هم نشي اخیستلی. زما ټولو ته دا پیغام دی چې هم د وخت قدر وکړئ او هم دا موبایل په صحیح معنی استعمال کړئ، ځکه چې د دې سره زموږ د ټولو ژوند بدلیدلی شي. خو که موږ په صحیح معنی سره د دې استعمال وکړو او د وخت قدر وکړو او خپل وخت وپیژنو. نو که څه ناڅه درته زما دا پیغام ښه لګېدلی وي نو دا در سره لایک کړئ او د خپلو نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. او د داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ ریل لایف لیسنز چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې په دې کې هره ورځ تاسو سره داسې معلوماتي ویډیوګانې شریک کېږي. نو میلاویږو به انشاءالله په بله ویډیو کې. د هغې وخته پورې د ځان ډېر خیال ساتئ او ماله راکړئ اجازت د الله په امان.